د ننګرهار شرطي ښوونیز او روزنیز مرکز 14مې دورې څخه 22 ولسوالیو مرستیالانو او 9 امنیتي حوزو امرینو ته ورځنی سیمینار چې پکې د اداري اصولو او مراجعینو سره د ښه چلند درسونه شامل وو پای ته ورسید. د دې مرکز قومندان سمونوال مولوي رحمت الله نعماني وایي دغه سیمینار کې ګډونوالو ته د اداري اصولو او ظرفیت لوړونې اړوند درسونه ورکول شول. دغه یو هفتوار سیمینار چې موږ دا د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالیو 9 حوزو دفتر امیر او اداري معاونینو او دوی ته په همدغه خپل مسلکي چې اداره یو مدیر څنګه کنټرول کړي یا دفتر امیر خپل امریت څنګه سرته ورسوي، نو په دغه هکله باندې دوی ته موږ مسلکي درسونه د یوې هفتې په جریان کې ورکړل او نن تاسو شاهدان وو چې نن دوی د فراغت غونډه وه. دغه راز د بټي کوټ ولسوالۍ اداري مرستیال غفور علي لودین چې په دغه سیمینار کې ګډون کړی وایي د ادارې اړوند بېلابېلو برخو کې زده کړې ترلاسه کړې چې مخکې ورسره آشنا نه وو. نو سیمینار نه خو موږ الحمدلله ډېر مطمئن شو ځکه چې دلته موږ ته د ادارې په برخه کې کوم رسمي کارونه چې موږ ترسره کوو دا باید د امارت اسلامي د لایحې مطابق ترسره ورسو ځکه په ځینو شیانو زموږ ذهنونه خلاص نه وو. دې سیمینار الحمدلله موږ ته ډېره پیدا وکړه په صادره رسیداتو د ولس سره په خبرو او د یو مجرم د مهار کولو د دې کشفول د دې ځای پیژندل د دې پیښې د ځای د څېړنه په دغه شیانو کې موږ ته ډېر خوندور درسونه راکړل. الحمدلله موږ ته مطمئن یو. د پچیراګام ولسوالۍ اداري مرستیال مولوي حضرت علي مصطفی د مسؤلینو غوښتنه وکړه چې دې ته ورته نور ښوونیز او روزنیز پروګرامونه ورته جوړ کړي. نو لکه څنګه چې موږ دلته په خپل عملي ولیدل چې په دې سیمینار سره موږ ته ډیره فایده وشوه. د مشرانو نن دا غوښتنه ده چې دغه لړۍ موږ ته دوامداره کړي تر څو موږ مسلکي زده کړې وکړو او د خپل وظیفه په صحیح طریقې سره اجرا کړو. تر دې وړاندې هم د ننګرهار شرطي ښوونیز مرکز له خوا مجاهدینو ته د ظرفیت لوړونې اداري او مدیریت برخو کې سیمینارونه جوړ شوي دي.